یقیني چې موږ ته تاریخ وګټه، یقیني چې اشغالګر په ګونډو کړه، یقیني چې موږ ته ازادي راوستله، یقیني چې د موږ ویاړونه دي د موږ د زړه طاعت په امریکانو باندې ماتې کړې. هغه نخرې د امریکانو سره طالب وکړه، د دغه بیرغ او د دغه د طالب د ټایټل د دې نوم لاندې د امریکا امپراتوري ماته کړې ده. نن بیا ته وایې طالب راجیک سي طالبان ادرس نه لري. ټوله دنیا د طالب ادرس پیدا کولی شي. شرنګا بړنګانو ته خو د دیوالو شاته ناست دی. طالب د تا ادرس څنګه پیدا کړي؟ ته خو په حال کې له خپل ماوینو سره له ډاره نه څه کتلی. ورځې دې را روانې دي بچو چې په همدغه ارګ کې به انشاءالله وژل کېږي. ورځې دې را روان دي چې په تا به عدالت پلی کېږي. هغه ورځې را روان دي چې نړۍ به دې ننداره کوي. په تاسو به د ویتنام او د ایران تاریخ تکراریږي. خوند خو به هلته وکړي چې امریکان د امریکا ویزه هم درنه کړي. اول ته دې پریم نږدې، بیا به تاسو څه کوئ؟ طالب خو هغه نوم دی چې تا نن له 15 کاله مخکې لا طالب نه منه. او طالب نه منه، ولې نه منې؟ پنجابی راډیوګانې او جرنالستان غرد او برد او نخرې دنیا ورته راغېږي. طالب ترریست او طالب دهشتګر او طالب پنجابی. نه نه، ما هغه طالب درته ولاړ ده. هر څه در باندې په زور مني. بندیان نه خوشي کړه. ولې نه خوشي کړه؟ که بندیان مې خوشي کړه په اروپا باندې به د اپینو سیلاب راسي. کومه د سیلاب قرانه ده؟ بندیان نه خوشي کوم. ولې؟ د استرالویان وژلي. نو استرالویان دغه بې ضمیر او بې غیرته دا پوښتنه خو وکړه چې امریکایان دلته چې راغلي وو، اشغالګر چې دلته راغلي وو، موږ سره کرکټ کوه، ټینس یې را سره کوه، خو جګړې ته راغلي وو، نو زه خو یې غاړه کې ګلان نشم اچولی. زه خو ورپسې اروپا او امریکا ته نه یم تللی. نو راغلي د جګړې دپاره وو، هغه زه وژلم، ما هغه ووژل. ته وایې بندیان نه خوشي کوم. ولې؟ نړیوال یې وژل. دا نړیوال دلته راغلي تېشته وو. نړیوال خو به د تا د مور میړونه وي. نړیوال خو تا ته ډالرې درکولې. زه خو یې وژلم، ما نه راغوندې بېرته ووژل. نو د اردو عسکر راپورته څه تم تاریخ پرېږده. تا سره ټوپک ده. دغه رجال برجسته چې طالبان بیا ورته بیس ورته ریز مریز که په دې کابل کې د پل محمد خان سره یې جای و. ورځ ته تېرېدم، یو کس راته ویلې وایي ورته ګورم داسې مې ورته کته، د بیس سیمټي دیوالونه عین د غازي سټېډیمه پورې ځغلولي وو. نو رجال برجسته والا هلته چېرته دیوال ته ناست هم مړ وو، که ګیلاس لاسکي مو مړ وو. نو د دغه رجال برجسته عسکرو ته وایم چې ګورئ تاسو هم افغانان یې، دا هېواد په تاسو حق لري او تاسو ټول دغه لوړپوړو چارواکو ساتنه تاسو کوئ. د الله روی مو دروړی ده. خپل افغانیت ثابت کړئ. سهار چې جګېږئ توپکو متیارې مرمۍ ورتېرې کړئ. چې کوم چارواکی یم لیده په دې تندي باندې ولئ. 10 چارواکي د رجال برجسته کسان مرده کړي. زه درته په ایمان او په یقین وایم چې سوله به راځي. رجال برجسته ځوانانو بیا در باندې غږ کوم. د رجال برجسته د امنیتي ملي د رجال برجسته ځوانانو، افغانان یې، احساس لرئ، ضمیر به لرئ، غیرت به لرئ، که نه لرئ نن بېګا د ما خبرې واورئ، سر په ګریوان کې کته کوئ. لږ سوچ وکړئ، هغه نه پاس مو ټوپکو ته مرمۍ تېرې کوئ. سهار دا وزیران ټول تاسو ته راځي. یو دانه 10 کسان رولا صالح شړنګا هغه پیتپوزی اسدالله خالد دغه 10 کسان مردار کوي که سوله را نغله. افغانستان مو 15 کاله پاس د جاپان مقابل کې نسو بیا مې راسئ غرغره مې کوي. خو دا کار به تاسو کوئ، مونږ هم کوو، خو لږ وخت به واخلي. تیار ټوپک درکړی ده، تنخوا دې درکوي. قسم په خدای د افغانستان په تاریخ کې به د یو اتل او د یو قهرمان په صفت باندې د تا نوم ثبت سي. وعده درکوو د رجال برجسته کارکوونکو، د رجال برجسته عسکرو وعده در سره کوم، د الله په ذات مې د قسم چې چنده درته کوم، د تاسو نومونه به د سرو زرو په اوبو باندې لیکو. خو دغه کار سبا نه ورته اراده وکړئ، د خپل مشران په دې تندي باندې ویلی. الله مو نیکمرغه کوي. د رجال برجسته ځوانانو د ما په خبرو غور کوئ.
که غواړئ چې عزت مو په ځای شي، ناموس مو په ځای، افغانستان زر آزاد شي له دې ګوډاګیانو نه، نو سهار نه له خیره سره اقدام په دوی باندې وکړئ. اول سالګی شړونګا دغه 10 کسان دا له مخې لرې کوي، محب ټامي دا ټول په تاسو ځان ساتي. لیکن ته له لوږې مرې، هغه خبرې له یو نوي کور نه دي، تا په وینو باندې امریکا نه پیسې اخلي، بېغمه خپل عیش او عشرت کوي. ته په رجال برجسته کې د سیمټي دیوالو شاته بند کړی، بله ورځ به بیا در باندې موټر بم وسي، ټول به مردار سئ. له دې نه ښه ده چې شهید سئ. وویله دا خنزیران وویله افغانستان آزاد کړه، د امریکایانو د شوي غلامۍ انتقام ترېنه واخله، د دې مظلوم ملت د قتلونو انتقام ترېنه واخله. افغانه طالب د دې وطن د دفاع په خاطر په ځان په وجود پورې بارود تړي. د رجال برجسته کارکوونکي ته تندر وهلی، ټوپک دې د سره ده، په دې مازغو یې وویله مازغه یې پرې باندې وشینده، یا یې د شا له خوا وویله دا سترګې داسې بوټي بوټي راووځي. وعدې اورېده. سلامونه انجینر صاحب محترم. وعلیکم السلام ستر جنرال، قهرمان جنرال، بلبل جنرال، زمونږ د ټولو د مجاهدینو د لومبۍ ګل جنرال، الله دې صحت درکړي. ډېره ښکلې برنامه. اول تا ستر جنرال صاحب او بیا شاهین وردک صاحب، ډاکټر صاحب کریم تڼیوال، سیر افغان، زاید افغان صاحب، ټولو نه څوک چې دا سټوډیو ګوري ټول ته سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله هم خوشحاله لره. او بیا ستر جنرال صاحب ته د دې سټوډیو مبارکي وایي، ماشاءالله دومره ښکلی ښکاري چې لکه همداسې. الله دې خوشحاله لره، الله دې صحت درکړي. او انشاءالله دغه نه معلومیږي چې موږ او تاسې څنګه ورځ په ورځ باندې د دوی په دې پروګرامونو، د دوی په دې مکتب ادارې په هغه حکامو باندې چې کوم کارونه شروع کړي، انشاءالله نږدې وختونو کې به ټوله کامیابي انشاءالله موږ او تاسې وینئ چې دوی په مړو سترګو باندې دوی د جرګې والا کابل ته روان دي او هېڅ هم په لاس را نه وړل. او الحمدلله مجاهدینو هغه خپل کامیابه پالیسي، اسلامي پالیسي، هغه پالیسي چې هغه باندې ټول مسلمان امت او ملت فخر کوي، هغه پالیسي باندې الحمدلله ولاړ دي. او کفار هیڅ کله هم د حق مقابله نشي کولای، او نه د کفارو هغه تالیسټي، هغه مفسدین ملګري اسلام مقابله کولای شي. انشاءالله نږدې وختونو کې به انشاءالله چې په افغانستان کې دا سپین ښکلی بیرغ ورپېږي، او دا نږدې وختو کې به انشاءالله دا خلک دا څوک چې په شرم او حیا نه لري او بې سواده دي چې هغه پښتو هم نشي لوستلی، یو شعر هم نشي لوستلی، څه پکې د قرآن آیاتونه نشي لوستلی، دا به انشاءالله چې د خپلو پخوانیو کمونستانو د هغوی په انجام باندې بلخیره سره دا چې به راکشو د اریانا چوک ته، او انشاءالله چې ټول خلک به انتظار ورته ناست دي او د دوی تماشه به کوي لخیره. او د ما خو زړه د ستر جنرال صاحب چې دا باج ورونه د دوی چې دي دا باج ملګري دا لخیره دا باغویش ورته جوړ کړو ځان چې پنجرو کې واچو چې د افغانستان د ملت دپاره دوی یو نمونه سي چې هر څوک راځي لعنت پې باندې وایي او د دوی سیل کوي د پنجرو کې ماچوني لخیره. د دوی پرېښودل نه دي پکار او د ډېرو یې وژل هم نه دي پکار، همدا پنجرې ښې دي چې کاچولي مې او خلک راځي او چپلکو یې ولي او بد پې باندې وایي. نو الله دې انشاءالله په نږدې وختونو کې د موږ او تاسې هغه حقیقي ارمان، هغه د مجاهدینو د وینو ارمان، د هغه د مجاهدینو وینې چې تویې شوي دي، هغه د خدای پاک په خپل دربار کې نور هم قبول کړي چې د هغو په وینو په برکت باندې په افغانستان کې اسلامي شریعت، اسلامي حکومت، عدالت راشي او دا کمونستان، رزیلان، مفسدان، امریکایان، ناټو او د هغوی ملګري دا ټول لخر په افغانستان کې پړ مخې پراته ذلیله پراته او د اسلام بیرغ د دوی په سر باندې ولاړ وي. انشاءالله ډېر ژر به دا وخت راشي. الله دې خوشحال لره ستر جنرال صاحب، الله دې کامیاب لره، الله دې مجاهدین داسې ټول کامیاب لري. قدرمن انشاءالله معزت وکړه. یقیني دغه 15 ورځې تقریبا داسې موږ د انټرنیټ له ستونزې سره مخ وو، داسې جای مو هم تغیر کړی و، نو الحمدلله ټولې ستونزې حل شولې. سره د سټوډیو
زمونږ یو افغان ورور د هغه سره په دې کې مرسته وکړه، الله دې ورسره ښه وکړي. سټیډیوم برابره شوه. نن هم زمونږ لایو خپرونه لاس تقریبا ختمه کړله، زما آی ډي هغه هم ختمه شوله، او بیا مو هغه آی ډي کې یو بل آی ډي هغه اډمن هغه هم الحمدلله 10 دقیقې همدغه د ملګرو اخلاص او ګمنامه مبارزین د دوی مرسته وه، بېرته 10 دقیقې پس له همغه پیج نه راغلو. که دا پیج ختم سي بل او وجه یې څه وه؟ دغه بیرغ لایف یې مخکې کې راته ودرو چې ته دا بیرغ لرې کړه، نو دا ویډیو دې هم ختمه کړه. ویډیو مې هم ختمه کړه، له آی ډي نه مې ورته تېر شولم، خو دا مې قسم کړی ده چې له دې بیرغ نه والله که تېر شم. دې بیرغ د دې ټایټل د طالب د نامه لاندې زرګونه لکونه افغانان قربان شوي دي. زه به د یو لایف په خاطر باندې له دې بیرغه تېرېږم، والله بالله که تېر شم چې دا اوس د سوشل میډیا له مخې مې ورکوې، که نور مې هېڅ واس نه و، ځم جوماتونو کې تقریر درته کوم، هلته به بیا څه کوې؟ والله که چې تر څو مې په وجود کې ساه چلیږي وینه مې رواني، دا بیرغ ده، دا کلمه پې لیکلې ده، دا به تر هغو پورې رپوو چې تر څو پورې مو په وجود کې ساه وي، تر څو پورې په لاسو کې دم وي. کابل راپو په کابل نه خیر نږدې وختو کې بالکل دا مو ارمان ده. دا دې بیرغ نه تېرېدل دا د سکشویان واوري چې دا بیرغ به رپېږي، دا به همدغسې د تاسو په موبایلونو کې رپېږي انشاءالله، تاسو به ورته ګورئ د مونږ بیرغ به رپېږي. ځکه دغه بیرغ چې خالي او عکس به هم چا سره او تا د ژوند کولو حق نه ورکوه. نن ورځ خدای راوستی چې زه دا بیرغ رپوم، نن مو ارمان همدا د پوره کېدونکی ده چې دا بیرغ درته رپوو. لاس اخلاص توره د ناټو بیرغ منه، تا په ما د امریکایانو بیرغ منه، خو ما درته ویلې چې زه به دا بیرغ در باندې رپوم. نن مې د ټولې نړۍ جمع ورټول کړه، له ټول افغانستان نه د امریکایي اشغالګرو د ناټو د یرغلګرو د 52 هیوادونو بیرغونه ټولیږي او په جای سپین او محمد بیرغ لګېږي. نو زه څنګه دا بیرغ د لایف په خاطر ته تېر شم؟ په ژوند نشم تېرېدلی. لاس د خلاص تا په هغه ریپورټ کې هغه نه مې درته غاټ راوړه، دغه هېڅ پروا یې ونه کړې. لاس مو خلاص شیانو د غل پربریټانو امریکایي غلامانو مزدورانو دا قربانه شم، والله کوم د تاسو پلار له دې بیرغونه تېر کړي. دا د تاسو له وس او توانه وتلې ده وروره. ستر جنرال صاحب دا هغه کلمه ده چې په ورځ د قیامت کې به ټوله دنیا یو خواته وي او دا کلمه بل خوا دا به ترنه درنده وي. دا کلمه هغه کلمه ده چې په دنیا کې به ټوله دنیا یو خواته سي، تنها دا کلمه به انشاءالله کامیاب وي تنه، او دا به مغلوبه کوي انشاءالله د کفار. دا کلمه هر وخت کامیاب ده انشاءالله. دې هیڅوک فکر هم ونه کړي چې دا کلمه به دوی ټیټه کړي او یا به د دې کلمې نه دوی کامیاب سي. دا کلمه د محمد رسول الله کلمه ده، دا د اسلام بیرغ ده، دا د قرآن بیرغ ده، دا به انشاءالله د دوی په سرو باندې موږ ورته ټکوو، او دا هغه کلمه ده چې دا په ټوله دنیا انشاءالله موږ رپوو. خوشحاله قدرمن شې دلته د وطن ګوند په نامه باندې وطن یا برستن مهرباني وکړه. عمر افغان سلامونه ټولو ته، خدای دې وکړه جوړ روغ او صحتمند اوسئ. زه یو لنډ نظر لرم د تاسو د موضوع په باره کې. د طالبان اصلي په ډیپلوماسي باندې نه پیږي. طالبان اصلي د ډیپلوماسي په معنا باندې نه پیږي چې د ډیپلوماسي معنا څه شی ده. ډیپلوماسي په دوه معنا چې سړی د خپل د وطن ګټې او د خپل یو خو به خبرې چې کې خو نو خوب ډېر نه وای، ځکه چې مونږ وخت کم ده، ته 45 دقیقې چې وخت درکړو نو 40 دقیقې خو نو خوب کې تېروي. ډایرکټ مطلب دې وایه، خبره دې کوه. یو دویم چې مونږ درنه سوال کوو د سوال جواب راکوه، داسې مه کوه لکه هغه تریشل زیاورې چالان کې ځتي که غنم دې ور واچوه که خوشایي دې ور واچوه بس خالي درته میده کوي. سوال جواب راکوه، ډایلاګ وکړه که کوې، که نه ځه په مخه دې ښه ما څه خط نه ده درپسې لیکلی. ښه طالب ولې په ډیپلوماسۍ نه پوهېږي؟ ډیپلوماسي مونږ ته اوس تعریف کړه. ډیپلوماسي په دوه باندې نه پوهېږي چې د ډیپلوماسي هغه دغه د اساس چې دلته په خپله خلک د خپل
د خلکو او د خپل د ملک منافع مد نظر ونیسي او د خلکو ژوند ته نجات ورکړي. طالبان په دغه شي باندې بیخي پیږي نه. طالبان یوه موزه کې نه ایستلي دي او د کابل ګوډاګۍ اداره پوهېږي په دې باندې. کابل ګوډاګۍ اداره په ډیپلوماسۍ پوهېږي. د افغانستان دولت په ډیپلوماسي باندې بلې وپوهېږي. د افغانستان دولت طالبانو ته پیشنهادونه وکړل رنګارنګ. طالبانو ته نه امریکایانو سره ډیپلوماسي څه رقم مخ ته ویوړه د کابل ګوډاګۍ ادارې. ګوره موږ تاسو ګوره دا اوس ډیپلوماسي ده چې عمران خان په دې شرط په کابل ته سفر کوم چې محب المحب لاس تړلی راته دروي او دوی محب لاس تړلی درولي. عکسونه موږ سره شته چې لاسونه شا تړل سوي عمران خان ته ولاړ ده. دې ته ډیپلوماسي وایي. دې ته ډیپلوماسي وایي چې افغان پیغلې د امریکایانو د اروپایي اتحادیو سره سفارتونو ته ځي او هلته د بد اخلاقي کوي. دې ته ډیپلوماسي وایي چې یو ملک ولسمشر د بل ملک ته ځي ځان سره د ښځې بیایي. دې ته ډیپلوماسي وایي د امریکایانو بیسونو ته د خلک خپل زنانه بیایي. دې ته ډیپلوماسي وایي. د ډیپلوماسي خو مشکله ده که طالب وي. ګوره ورور دا خبرې چې تا وکړې دا چې دې تهمت کوي دروغ وایي ته. هېڅوک دا کومه ډیپلوماسي د لومړی مرستیال د اشچي سره چې معامله وکړله او د اشچي تقریبا هغه محل خاص شل کوکه خوړلي وو دا دروغ دي. دا ډیپلوماسي ده. ګورئ دا د ډیپلوماسي سره تعلق نه لري. دا چې د یو جنایي کیس نه جنایي. ګوره لومړی مرستیال ده که نه لومړی مرستیالو دوستان که نه تاسو خبر بل چیرته یوړه. موږ تاسو د ډیپلوماسي موږ تاسو په ډیپلوماسي باندې غږیږو. ګوره دا څنګه ډیپلوماسي چې لومړی مرستیال راجګېږي یو سپین ږیری شپېته کلن محل خاص دومره ورته شکوي چې هلته شل کوکو ته ضرورت پېښېږي. دا ډیپلوماسي ده. دا کومه ډیپلوماسي ده چې د فوټبال د فدراسیون مشر راجګېږي شپږو پیغلو چې هغه پې ثابت شوي دي جنسي تېری ورسره کوي په زور باندې. دا کومه ډیپلوماسي ده چې امریکایي اشغالګر راځي د اردو د عسکر له جنرال سره 20 کسه د استجمې تېری کوي. دا هم تبلیغات دي. دا چې دي تبلیغات دي او دا خبرې چې تاسو کوي دا ډیپلوماسي نه دا ډیپلوماسي ده. ګوره د دفاع وزیر د ملالۍ شینواري سره خبرې راووتلې موږ سره ثبوت ته بې ثبوته خبرې نه کوو. دا ډیپلوماسي ده. دا د ډیپلوماسي سره هیڅ تړاو نه لري. خو ډیپلوماسي ته خو تاسو خو همدغه کارونه کړي نور خو څه نه لرئ. کوم څه مو کړي دي د کامیابه ډیپلوماسي تاسو ما ته راوښئ. د تاسو ډیپلوماسي کې کوم هیواد له تاسو نه خوشحاله ده؟ ډیپلوماسي کې په کوم هیواد کې مو د افغانانو مشکلاتو ته لاسرسی پیدا کړی؟ د افغانستان بیرغ په ټوله دنیا کې دی. د افغانستان سفارتونه سفارت خو چې مشکلاتو د حل کولو دپاره یې څومره ډیپلوماتان دی پس له دې چې د وظیفې وخت خلاص شوی ده موږ سره ثبوتونه دي چې د 154 هیوادونو شانزفیران او سفیران هغه د سیاسي پناه اخیستو دپاره پاس له هغه نه تللی. څومره د شرم خبره ده چې یو سفیر ځي د مهاجرینو یو کیمپ ته د سیاسي پناه اخیستو دپاره. دې ته ډیپلوماسي وایي. تاسو ما ګورئ لطفا خبرې ته هغه کې د ما خبرې قطع کوئ. ما ګوره غوږ شه یو دقیقه تاسو ما ته وخت راکړئ. اشچي دا یو اشچي نه پرېږده. د اشچي په محل خاص چې کوم ډرون حمله شوې ده دا کومه ډیپلوماسي ده؟ ګورئ دا د ډیپلوماسي سره بالکل تړاو نه لري. دا یو جنایي کیس دی. موږ تاسو په ډیپلوماسي کې خبرې طالبان ګوره ولې مو محکمه نه که ما درته ویلي جواب راکوه ولې مو محکمه نه که ولې مو د مارشالۍ رتبه بیا ورکړله چې موږ ته مو مشکلات پکې جوړ کړه. اوس به مارشالي اخیستل سخته شول. ښه ګورئ دا بیخي یو بل کیس دی. موږ راشو چې موږ تاسو په ډیپلوماسي کې وکړو خبر. طالبان دا کومه ډیپلوماسي چې افغان ډیپلوماتان په هندوستان کې له یوې جینۍ سره د بد اخلاقۍ دوسیه اوسپړل شوې دا ډیپلوماسي ده.
کومه دیپلوماسي؟ ها مهرباني ډیپلوماټ لاړه ډیپلوماټ وته کو خپله ډیپلوماټ لاړه دغه څه نومېږي شاهین صاحب دا دی هغه عکس چې لګولی ده هغه فریده سادات نومېږي فریده سادات خور یې مهرباني ورور یې مهرباني هسې نه چې مهرباني وکړه سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم برادران، خوب هستین؟ جانجور صحتمند. من میخواستم در ارتباط به سیاستی که بیادرمون صحبت کردن و در ارتباط به ایشی صحبت کردن. من یک ازبک هستم. به دلیل از اینکه من ازبک هستم میخوایم که ازبک‌ها رو بر شما معرفی کنم. تمام ازبک‌ها دوستم نیست، تمام ازبک‌ها ایشچی نیست، تمام ازبک‌ها یعنی خرهمند نیست. همشیره یک دقیقه تو که گپ میزنی لطفاً با ما اجازه بده. ما از قوم صحبت نکردیم، ما یک نام گرفتیم و ازبکا پروقارترین مردم افغانستان و برادرای ما هستند. ما هیچ وقت عملکردهای دوستم را با ازبکا نکردیم که بگویم ما خائن داریم در قوم پشتون که غنی هستند، ما خائن داریم در قوم پشتون که اسدالله خالد است، ما خائنای داریم در قوم پشتون که مشت یخن هستیم با اونها. ما خودم یک پشتون هستیم لیکن ما در مقابله با پشتون ها قرار داریم. اینجا می بحث اگر تو از قوم ازبک هستی ما با قوم ازبک احترام داریم و هیچ کدام گپ نیست. موضوع ما مذاکرات امارت اسلامی و دیپلوماسی کامیابی اونها است که اگر در این باره کدام صحبتی داریم ما اکتان خلاص میکنیم. سال است که افغان ها قربانی شده میره. چرا ما اگه افغان هستیم جرأت نداریم؟ چرا ما ملت با هم جور نمیاییم؟ چرا امروز معاملات سیاسی در افغانستان زیاد است؟ اینا گاهی در قطر جمع میشن، گاهی اینا در روسیه جمع میشن، گاهی اینا در یک کشور اروپایی جمع میشن، میگن صلح میکنیم. چرا صلح نمیشه؟ دلیلش چی است؟ امیر ما میخوایم که دمی برنامه تان دلیلش گفته شود چون ملت آگاه شود. ببینین افغانستان یک کشور خورش شما گوش کنین بعد جواب بدید. آواز ما خبر مکمل خب و بین اقوام ازبک ببینین قسم تجارت است که ملت تجارت میشه. نزدیک که انتخابات میشه امو کسایی که در کمپاین دارن انتخابات دارن و رئیس جمهور میشن اینا طرف امو رهبر صاحبا میدون که باید رای ملت جمع کنین. ببینین باز هم ملت قربانی هست و طرف پشتون ها میدون طرف اسپا میدون که باید رای داده شود. پس ما و شما ملت چرا جور نمیاییم که اینمی رهبریت اینمی خائنین از وطن بکشیم؟ ما من حیث یک زن، من خودم شخصا من حیث یک زن آزادی در اروپا نمیخوایم. وطن آرام بسازین، اینمی طالبا آرام بسازه، بیای با دولت بسازه. باور کنین زنان افغانتان از اروپا جمع کنین. شما فکر میکنین زنای افغانتان امروز در اروپا عزت داره؟ امروز هر زن افغانتان طلاق میشه، اولادتان بی پدر میشه. زنا با موجودیت از اینکه شوهر اعلام میتن با 10 نفر دیگه میخوابن. آیا اسلام از خودتان بگوین؟ ما افغان هستیم. من حیث یک مادر، من حیث یک همشیره تو کی رقم یک سال در افغانستان تقاضا داره؟ این رقم سالی که نه به عزت خانم ها، نه به عزت مردها، نه به عزت چوچه بچه ها به هیچ کدامشان یا قدردانی ندارن. تحت نام دموکراسی هر رقم بدبختی را به ما آوردن، تحت نام جمهوریت بدبختی های را به افغانستان آورده که هیچ قابل تحمل نیست. ما من حیث افغان من لعنت می‌فرستم به دموکراسی و به جمهوریت و یا با فشاریشان از دموکراسی و از بیان آزادی و از جمهوریت است. تحت نام بیان آزادی یا با خانم ها چی رقم برخورد دارن؟ اینمی تحت نام دموکراسی با هزارها افغان ما در افغانستان دیدیم خانم ها خودکشی کردن، خانم ها اذیت شدن، خانم ها بچه هایشان گرفته شدن. ما یک پسر خانم هستم، یک خانم مادرم است و خانم ها طالبا احترام دارن و احترامی که جنگی که از دفاع از خانم هاست. ما تو برداشت کنم که یک امریکایی بیا و در موهای خواهر ما، در موهای مادر ما دست بیاندازه و اینجا پرسان کنه اسامه چیرته ده؟
در حالی که خانم مادر ما در جرم شریک نیست، در پیشروی خانم ها بچه هایشان به شهادت میرسد. دین روز نه پری روز در قندهار وحشتی صورت گرفته که به شمول 7 خانم خاکش دانشان از خاک پر شده، چوچه هایشان به شهادت رسیده، 17 نفر از یک خانواده به شهادت رسیده. او به قوم هیچ قوم تعلق نداشتن، عموما افغان ها بود. اینم یک وحشت در قوم ازبک شده، در هزاره شده. رای حل خویی نیست که خائنایی که در دفاع از جمهوریت و دموکراسی از طالبان دیگه تقاضاهای دارن یا به تحت نام دموکراسی چیزایی را کردن، از کد 91 خیانتایشان، اینم تو بد اخلاقیایشان در دفترها، یا به این قناعت به مردم دادن نمیتونه که هر والی را یک خانم برایش من حیث معاون داده. چی درد را دوام میکنه خانمی که والی معاون باشه؟ چون اینجا فساد اداری است، فساد اخلاقی است، اینجا رشوت است، اینجا دزدی است که اینجا حق مردم خورده میشه. و طالب نمی گپی را میزنه که ما تحت حکومت کار نمیکنیم که او در فساد اداری تا گلون غرق هستند. بله درست است. من برای این سوالتونم جواب دارم. اول در ارتباط به آزادی زن بگویم. زن طالب اگه با دولت افغانستان جور آمد میکنه، اقلا زن من حیث یک زن کار کردن بانه. یک زن حق داره معلم باشه، یک زن حق داره دکتر باشه، یک زن حق داره مامور باشه. به این دلیل که زنها بیوه هستن، شوهر ندارن، اینا نفقه اولاد خود چگونه پیدا کنن وقت کار نکنن؟ این باید سوال اول باشه که از طرف من حیث یک زن آزاده که امروز در اروپا هستم، چادر ندارم، زن افغان هستم، اگر کشورم آرام باشه، 16 سال تحصیل کردم، آیا طالب مرا اجازه معلم بودن نمیده که من اولادش تحصیل یاد بدم؟ درست است. یک سوال ما ای بود. و سوال بعدی که کسایی که در افغانستان آزادی میخواین، زنایی که میخواین سرشان لچ باشه، پایشان لچ باشه، امیدوار هستم دولت افغانستان با طالبا جور آمد کنه، اینا را امید تعداد زنا را اروپا روان کنن، امریکا روان کنن، آزادیشون برند خارج جا بکنن. ما در افغانستان این گونه آزادی را نمیخواهیم. ما زنان افغان در افغانستان صرف آرامش میخواهیم، اولاد ما زنده باشه، انتحار نباشه، انفجار نباشه. وقت طالب برای ما بگه 1 متر چادر بپوش، 1 متر چادر پیش ما ارزش نداره، ما همون 2 متر میپوشیم، اما جوان ما کشته نشه. برادر عزیزم، من یک مادر هستم، من درک میکنم مرگ اولاد کسی را. من یک زن هستم، من درک میکنم بیشوهری چی است. خدا پیغمبر نگفته که زن امروز در اروپا هم اگه باشه شوهر نداشته باشه با هزاران حیاشی دست بزنه؟ ایره اسلام حرام گفتم. من پیام ما بالخصوص کسایی که طالب هستن صدای مرا میشنون، اینا اگه هر گپ را میگن شما روی قانون همراهشان جرأت کنین و اگه آزادی زن میگن، زنا را صحبت کنن با کشورهای اروپایی. کسایی که آزادی سرلوچی و پایلوچی میخواین اینا را خارج روان کنن. و کسایی که زنایی که مثل ما هستن تشنه وطن هستیم، ما به هر رقمی که یک طالب برای ما بگه چادر بپوش، من چادر خودم میپوشم، اسلام خودم راحت میکنم، شکر الحمدلله مسلمان هستم، اما مجبوریتم از امروز در کشورها هستم. زنان بیوه بیچاره طلاق شده تانه، طفلای یتیم تانه از کشورهای اروپایی جمع کنین، انشالله با هم جور بیاین برادرها. من یک خواهر مادرتان، من یک پیام یک زن است که براتون این توضیح دادم. آفرین. خانانتان همش موافق هستیم. حقوق زن که تو میخوای ما طرفدارش هستیم، حقوق زن که تو میگی کاملا موافق هستیم. این اختلاف با نداریم که یک کس اینجا سعی که اینمی دموکرات اینمی کسانی که مخالفت با حجاب دارن، مخالفت با اینمی دارن، امی گپ میزنه دموکراسی زیر خطر است، حقوق زن زیر خطر است. حقوق زن خو اینمی 20 سال زیر خطر بود. کدام درد را دواش دین با خانما؟ گپ تا موافق هستیم و صدای تا انشالله کل مردم شنیده. مخالفت با همشیره محترم اینجا یک صحنه یک فیلم است از امریکا سر خانای ما چی رقم یورش میارن و چی رقم مردم و خوارا و مادرای ما را تلاشی میکنن. شما یک بار این را ببینید، همین مردم افغانستان که خیستن قیام میکنن، خاص به خاطر طاغوت میکنه، خاص به خاطر امریکا، خاص به دولت کفری کن، نه با مردم. شما یک کرتمی ویدیو رو ببینید، انشالله تعالی سوالایتان حل میشه. رسولنا مش مرتبو بعدهم يسمى نسوة كوالا
As the women are searched by female Marines, all the men in the village are detained for questioning. Tell them don't BS me. I know the friggin' Taliban is moving in this direction towards this town. We need to know where and how many. چون فیلم بسیار دراز است ما میجا ختم جنرال سه محترم میره بودیم بس دغه خور غږ مونږ واورېده او تر اخره پورې مو واورېده هېڅ مشکل دی د خبرو سره نه لرو کاملا ورسره موافق وو هغه خویندې هغه ورونه چې په اروپا کې دي باید افغانستان د هغوی دپاره د امن زانګو وي دوی ازادانه خپل حقوق پکې خوندي کړي یوه خور کولی شي چې زموږ معلمه وي یوه خور کولی شي زموږ ډاکټره وي یوه خور کولی شي تعلیم ترلاسه کړي زه خپله د دوه لوڼو پلار یم زما خپل لورګانې مکتب ته لیږم خو تر هغه پورې لیږم چې تر څو زه پوهېږم چې د ما لورګانو ته مشکل نشته چې کله مې لورګانې غټې شي زه له مکتب له مجبوریت نه باسم زه ګورم چې هلته په لاره کې مفسدین د دیموکراسۍ لنډغران ولاړ دي اذیت ورکړي بل ورکړي همدغسې ټول ورونه چې خپلې خویندې له مکتب نه باسي په دغه وجه باسي چې هلته زمینه نه ده مسایده هغه رقم چې موږ غواړو هېڅوک نه غواړي چې د هغه لور د بې تعلیمه سي هېڅوک نه غواړي چې یو خور د ډاکټره نه سي لیکن طالبان چې کوم رقم تعلیم د ښځو دپاره غواړي هغه مخلوط تعلیم نه غواړي ښځه او نر په یو پوهنتون کې ضرورت څه ده بې دې ورته جوړ سي دغسې یوه خور دې له اروپا نه راسي د موږ خور ده په یو پوهنتون کې د معلمه وي د شاګردان د ټول جینکۍ وي د یو ورور په کابل کې خو داسې تعلیم ده جینکۍ ته نر استاذ ټاکلی ده نرانو ته یې ښځه معلمه ټاکلی دا خو بیخي ناروا ده ناجایزه ده یا له ډېر ډاره زه لور مکتب ته ولېږم سبا مې ښځه نر ډاکټر ته بېرسم خو دغه مشکل چې د نر ډاکټر ته وړم د تعلیم په وخت کې هم کېدای شي نو د امن فضا د ښځو دپاره د ښځو د تعلیم د حاصلولو دپاره اسلامي فضا پکار ده اسلامي فضا بالکل بالکل خو تا ته اجازه درکو په لوی رب د سپارو ستا خبرې مونږ واورې او ستا له خبرو سره موافق و السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو انجینر صاحب مهرباني وکړه السلام علیکم ستر جنرال صاحب بیا ته دویم ځلې سلامونه وایم او د دې خور په خبرو باندې موږ هم د رڼا واچو الحمدلله په افغانستان کې موږ غواړو چې ښځو ته حق ورکړل سي اسلام ښځو ته ډېر حق ورکړی ده او څوک چې په اروپا کې دي که په هر ځای کې په افغانستان کې خلک دا ډېر تشویش لري ښځې خاصا چې طالبان ورونه راشي نو په افغانستان کې به دوی بیا هیڅ د کار حق نه لري نه ښځې د کار حق لري ښځې د استاذۍ حق لري چې استاذه وي ښځې ډاکټري حق لري چې ډاکټره وي ولې ښځه باید د ښځو دپاره استاذه وي ښځه باید د ښځو ډاکټره وي دغه دومره فرق وشي نور که څوک غواړي فابریکو کې کار وکړي هغوی دپاره به ځان ته فابریکې جوړې شي هغوی پکې کار وکړي خو زنانه به وي ټول هلته او یو شی انجینر صاحب چې دا خورکۍ ډېر ته سر وټکول د دې اروپا له دیموکراسۍ نه استفراق راته او ډېره بهترینه خبره هغه وکړه چې دا کوم فاحش ښځې چې دي دیموکراسي غواړي دا وایي اروپا ته ولېږئ موږ به افغانستان ته راسو دا د ده د پاک احساس نمایندګي کوي ډېر ښکلې خبرې وکړې ډېر د حقیقي یو مسلمان حقیقي افغان خبرې وکړې چې موږ د 1 متر ټیکري په ځای به 2 متره ټیکری موږ واخلو سوله دې راشي موږ دې سره مشکل نه لرو نو الحمدلله موږ هم دغه غواړو که نه موږ هم خبره همدغه ده نو انشاءالله چې بیا به یو موضوع دا خلک ته بیا هم ووایم ما چې مخکې ورځو کې چا مانه پوښتنه وکړه په یو لایف کې چې هغه ټول دا تحلیلګران ځاته وایي سیاسي نو هغه ویل ستاسو په دونه پیسې له کمه کوئ چې تاسو زنانو ته بیل پوهنتون جوړ کړئ او نارینهو ته بیل نو ما ورته په افغانستان کې څو پوهنتونه به لس خو به وي سل پرېږده دا 500 به یې زنانه وکړو 500 به یې مردانه وکړو په دې خو هېڅ خرچه نه راځي هماغه ښځې تاسو استادانې دي هغه دلته استادانې سي همدا سړي چې استادان دي هغه هلته استادان سي هر یو به خپل کار پای ته لاړ شي هر به خپل پوهنتون ته لاړ شي د ښځو پیرې نه راوبېلي ښځو ته به نور هم کارجات پیدا شي د ښځو به نور هم استاذجات شي چوکیدار دا چاپړو څه ورته وایي دی چپړاسیانې یا دا دروازه کې چې درېږي دغو کارونه ورته پیدا شي
د نظافت کار به ښځو ته ورسېږي د ښځو پوهنتون کې، نو دلته خو نور هم ښځو ته کار زیاتېږي او ورته به هېڅ خرچه نه راځي. صرف دې ته یو پاکې او سپېڅلې عقیدې ضرورت ده بس. نو نور بلون ته وخت ورکړي چې خبرې وکړو موږ سره انشاءالله. سلام قدرمن که ډاکټر قاری البدر سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مبین جان او انجینر صاحب شاهین وروره ټولو ته د نوي سټوډیو مبارکي او سلامونه. قدرمن جنرال صاحب نوي سټوډیو د جوړه کړې ډېر خوښ او خوشاله شتم. دا 2 ورځې د پکې نه ما نور پکې داسې نوراني ښکاره کېږي او دا څو ورځې زموږ د سټوډیو خوا کې تاویږو را تاویږو بیخي موږ اوس نمبر هم نه راکوي. زړه مو ډکي چې خبرې وکړو. په خدای که مې لیدلی دلته خو د مونږ سټوډیو ډېره ډکې البدر وروره ولې به واخ مې درکړو ټول د مونږ شاهین صاحب ته عریضه کوم چې پودي کړي. شاهین صاحب په خپله وایي چې دا قطع کوانو ته داسې چا ته عریضه کوي چې خپله فساد کې غرق ده. مهرباني وکړه موضوع مو د مذاکراتو د اسلام د ستر په سترګ تبریکي دپاره راغلم. انجینر صاحب مې ولید او شاهین صاحب مې ولید او بل دې خور ډېرې خبرې وکړلې ماشاءالله ډېر زبردسته خبرې وکړلې. الله دې د افغانستان په خبرو کې دومره نور پوهه واچوي چې دا رقم د خبرې دې وکړلې موږ یو خوشحاله کړو ځکه چې دا د دې سټوډیو نه او د دې د موږ د داغونه یېرېږي د پګړیو نه او د ګیرو نه یېرېږي دې چې کومې خبرې وکړلې یعنې یقین که دا نور زیاتره شخصیان دي په دې رو کې هغه په اروپا کې پراته دي دوی په خپل ضمیر کې دوی شرمېږي چې په یو زنانه کې دومره غیرت او دومره اسلامیت او دومره پوهه ده او دا ځوان هلکان دي کې بیخي پوهه نشته ده دوی دغه نه جاهلت دی ټول په دوی کې دی. یعنې بدر صاحب په اروپایي هېوادو کې داسې یو د پاک احساس خور چې هغه کومې خبرې وکړلې دا ما تصور لا نه شو کولی او دې خور به هم دا تصور نه کوو چې ما ته به د طالبانو په لایف کې واخ راکړي. خو دغسې احساس لرونکي خویندې الحمدلله چې موږ لرو موږ پرې باندې افتخار کوو. بالکل هغوی د دغه کرغېړلې دیموکراسۍ نه ستونې ته راغلي او غواړي په افغانستان کې په شریعت روښانه وطن وي او دا خور راسي د یو پوهنتون د یو مکتب معلمه سي دومره پاک احساس سره که داسې یوه خور د موږ د مکتب معلمه کېږي یا د یو پوهنتون استاذه کېږي زه په یقین سره درته وایم چې دا به همدغسې پاک نفسه خویندې موږ ته روزي او داسې خویندو ته اسلامي امارت د افغانستان خاوره ضرورت لري دا بچي ورته ضرورت لري او دغسې پاک نفسه باعزته خویندې کولی شي چې موږ ته دغه د تعلیم لړۍ روانه کړي. بالکل یې موږ ستایو. او قاری صاحب د موږ د خویندې لپاره دا پیغام دی کوم حقوق چې ښځې ته په اسلام کې ورکړل شوي دي دو چند دغو طالبان ورکوي خو دوی چې د طالبان جنګ کوي د دغو خورانو او د مور او د لورانو په خاطر جنګ کوي چې امریکایان نه پرېږدي د دوی نه تلاشي واخلي نو ځکه دغه خور ته دا بیا هم وایي چې تا غوندې خویندې چې د موږ یې موږ به هېڅکله د تا ورونه به ارامه کښېنن والله که یو تاسو خاینین چې تاسو فکر بالکل بالکل همداسې ده. انجینر صاحب بس ما د خوا ته بس ټولو ملګرو ته زموږ دلته یو 2 ملګري راته ولاړ دي چېرته روان یم او کنې زما ډکې ډېرې خبرې وې ډېر څه مې ویلی وې خو ما ته ناوخته نوبت راغی جنرال صاحب ته او د ټولو اورېدونکو کتونکو نه بس خدای په امانۍ اخلم د خدای په امان الله په امان تر بیا ښې چارې. الله دې خوشحاله را کامیاب اوسې وروره. مننه. محمد افغان وروره مهرباني وکړه. محمد افغان السلام علیکم شاهین صاحب ته انجینر صاحب ته او جنرال صاحب ته مې ډېر ډېر سلامونه ورسیږي. یقین په خدای وکړه چې دا غږ دې اورو په بل وطن کې مسافر یو مسلمان من غوښې اخلو الله پاک دې بس تا دې موږ له سره دا یوه دقیقه نه کموي یقیني په زړه ډېر راباندې ګران یې او سټوډیو دې درته مبارک وي. او بل دغه موضوع دی که شاهین صاحب راته ویلی دی چې په باره کې ده موضوع ګرانه دغه ده چې د طالبانو کامیابه ډیپلوماسي جهان او د منطقې وادو ته یې دا ور وښودل چې طالبان نه تنها په جنګ کې بلکې په ډیپلوماسي او د هغو د څنګ سره کوم سیاست داخلي او خارجي چې دی لري سل په سلو کامیاب. نو الحمدلله دا خو ټولو ته معلوم ده زه په یو بل ملک یعنې په یو سعودي کې یم په دغه ملک کې د ډېر ملکو خلک دي بس هر یو ته چې کښېنې هر یو نن که عرب ده که د بل ملک سړی ده که د مصر ده بس دغه وایي
چې امریکا هیچا ماته نه کړه، هیچا بس کېننوله، خو بس طالبان چې دي امریکا یې په وچ زور کېنوله او خبرو ته یې راضي کړله. یعنې دا اوس د نړۍ هر مسلمان ته، کافر ته، ټولو ته اوس معلومات شوی. او دا که اوس دغه خلقیان دي کمونستان هسې بس په دې باندې سترګې پټوي، په دې باندې نه خلاصېږي او نه ځان ته لاره پیدا کوی سي. والله د دو په خبرو، د دو په اخبار ذاتې مونږ شرمېږو. دومره دروغ ټوله ورځ په اخبار په هر څه کې بس پرې روان دي. نو زه دغه یوه هغه کومه له تاسو نه هسې دغه د لایف له لارې نه د یو پروګرام برابر کړئ. دغه تلویزیونونه چې دي دا ټول مشکل مونږ ته د دې تلویزیونو له دې میډیا نه جوړ ده. نو باید له دو باندې غټ عملیات وسي چې په هر رقمي دا بند سي. ځکه د امارت اوس الحمدلله ډېر واک لاندې د ساحې باید دغه په نښه سي. ټول کار چې دا ګوره اوس د دغه تلویزیون نه خرابه ده، که دا شمشاد ده، که طلوع ده، که بل ده، ټول مشکلات مونږ ته همدغه خلق کړي دي، همدغه مونږ ته مشکلات رسوي. نو ډېر خواهش ده محمد افغان صاحب هغه قاري صاحب سعید خوستۍ د دې خبرې ډېر ښایسته جواب ورکوي. راځئ چې اصلا سرچینه د دې ختمه کړو. د دغه ټولو بنیاد د دې سرچینه د اشغال شتون ده. اشغالګر چې زموږ له هېواد نه لاړ شي، دلته اسلامي نظام راسي، همدغه ژورنالیست به وګوري، بیا په دې تلویزیونو کې تلاوتونه کوي، بیا به یې ځانونه ملایان جوړ کړي، پټکۍ به وهلي. چې سرچینه ختمه نشي، د ژورنالیستانو په وژلو، د تلویزیونو باندې په حملو باندې دا مشکل نه حل کېږي. نو راځئ چې ټول لاسونه سره یو کړو، دغه سرچینه د دې وچه کړو چې سرچینه اشغالګر دي او اشغالګر قوتونه دي، دلته د هغوی لاسپوڅي او مزدوران دي. راځئ زمینه د دې برابره کړو چې ټول افغانان خپل څهره په آینه کې وګوري. نو سرچینه ختمول پکار دي، سرچینه یې ختمېږي انشاءالله. ډېر ژورنالیستان د سړي بچي سوي دي، هغوی چې غواړي چې حقایق بربند کړي وژل کېږي. مخکې له دې ژورنالیستانو سره ډېر سندونه دي، ډېر څه به تاسو ووینئ له خیره سره. همدغه خرڅ شوي ژورنالیستان اسنادونه یې ساتلي دي، دوی د اعلی د فشار په وجه له چارواکو نه پیسې اخلي، هغه اخلي او بالاخره خپل ژوند هم پکې له لاسه ورکړي. نو انشاءالله د سرچینې په وچولو باندې به کار کوو. مایوان ورور سلام علیکم. السلام علیکم جنرال، ستر جنرال مبین صاحب، سلامونه مې در ورسېږي. آواز مې درځي محترمه؟ آواز راځي. الله دې راوله، څنګه یې جوړ په خیر؟ انجینر صاحب، شاهین صاحب، تڼیوال صاحب، محمد افغان، مبارکي د سټوډیو درته وایو. داسې پکې معلومیږي زه چې وایم یو زمری په د سټوډیو کې ناست دی. هغه د کابل د ګوډاګي زمری خو یې داسې خوند راکوي، د لونګۍ و د عینکو سره بیا داسې مزه راکوي. زه چې وایم زمری په د سټوډیو کې ناست یې. موږ خو د کابل د ادارې شمشاد و، طلوع و، هغه بلاوې وینو، هغه خو هغه د بلا زامن دي چې ولاکه زه چې وایم پیشانې په د سټوډیو کې ناست چې داسې معلومېږي. نو ته خو داسې معلومېږي لکه زمری. نو ډېر خوند یې راکوي، ډېر خوند یې راکوي. نو پالیسي خو دې نن دې داسې موضوع په افغانستان باندې رااخیستې ده چې بالا نه ځایېږي په دغه کې. نو موضوع خو پر دې باندې رااخستان کې اسلامي امارت خو په سنګر کې وګټله او خبره پاته سوله په سیاست کې. سیاست یې هم تمام جهان ته دا ور معلومه کړله چې په سیاست کې هم په تمام جهان کې څوک نسي ورسره کولی. نو دا خو د لمر سپینه خبره ده مبین صاحب. بس الله دې ژوندی راته لره. بس دغه ستاسې سلام ته رالم، در سره پاته یم، بیا به وروسته د دغه بعد خبرې سره وکړو. بس دغه ستاسې دپاره رالم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره زیاته مننه. دلته کوم ورور که پاتې ډاکټر صاحب محترم مهرباني وکړه د دغه خور خبرو ته یو څه تبصره کول که پې باندې غواړې او په ضمن کې دغه حقیقت چې د بیان کې یقیني د مونږ خو په زړونو باندې اثر وکړه. ډېر یو ناشنا حقیقت د اروپا هېوادونو څرګند کړ. بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دغه زمونږ خورکۍ ښایسته خبرې وکړې، خو خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې نورې ډېرې زمونږ خورګانې چې هلته په اروپا کې دي راشي زمونږ لایف ته.
زمونږ لایف ته زمونږ ټول اسلام پالو افغانانو لایف ته راشي او خپل پوښتنې وکړي نظرونه وړاندې کړي که چیرته د خورکۍ دلته یې اوري زه به د خورکۍ ته وایم چې خورکۍ ګوره زه 35 کاله په دې اروپا کې یم 35 کاله په اروپا کې یم ډاکټر یم حتی تر پروفیسرۍ پورې رسېدلی یم د زړه و داخله متخصص یم معاینهخانې مې په اتریش چک هنګري کې دي او هم په اماراتو کې عربي اماراتو کې کار کوم ګرځم را ګرځم دې خواته ځم او دې خورکۍ ته به وایم چې ته خورکۍ ښه پوهېږم د ټولو شیانو باندې او زه به هم درته ووایم په دغه شیانو باندې ګوره چې تاسو څومره هلته مشکلات زموږ د افغانانو زموږ د خورګانو زموږ د ورونو زما ته راځي معاینهخانې ته راځي او معاینه کوم د شیان ټول تاسو د خورکۍ به پوهېږي او نورو خورکۍ ته هم وایم ګوره افغانستان کې د اسلامي امارات چې راځي دا به داسې نه وي په میدان هوایي کې به چې کوزېږي تا ته به خپله هلته یو زنانه ولاړه وي پولیسه تا به تلاشي کوي تا پاسپورت به ګوري یعنې دا د کار مسایل چې ورته وښیم میدانه چې وځې حتی ټیکسي کې به یو زنانه ناسته وي هغه زنانه به دې وړي پانتونونه بل شی ټول حتی وزارت د زنانه وزارت به خپل کارونه به کوي خپل هغه به کوي پانتون کې هم داسې پانتون پوهنځی د پانتون پوهنځی څنګ سره به د بل زنانه پوهنځی وي زما ګوره خپله لور مې ده چې پانتون کې ده طب وایي او هغې ته مې ویلي 4 سیم کې ده بلې 2 کاله خلاصوي چې به والده او نسایي کې تخصص اخلي او افغانستان ته به ځي او خپلو خورګانو خدمت به کوي دې خورکۍ ته باید د نورو خورکۍ ته وایم زما ګرانو خورګانو ګوره زما میرمن پخوا عیسوۍ وه په افغاني لانډو مثلا کافره وه هغه اوس مسلمانه ده هغه به راځي افغانستان کې به کار کوي نو تاسو لږ فکر وکړئ دغې شیانو ټول شیانو ته د داسې په اروپا کې هر ځای کې چې یاستئ د ډیموکراسۍ مولې د هر شی عمل تاسو ته به همغه قسم حقوق درکولی کېږي لکه څنګه چې نوران زموږ ځوانان یې لري په هر شي کې خپل به وزارت لرئ خپل به ریاست لرئ خپل به پولیس لرئ خپل به بل شی لرئ خپل مکتب به لرئ او په راتلونکي کې خدای دې وکړي چې نورې ډېرې خورګانې راشي دلته زه به د دوی سره صحیح خبرې وکړم هر شي معلومات دوی پوهېږي په دې شیانو باندې چې ما د لنډ ورته وویل چې زه هلته 15 کاله هلته ډاکټر یم د مشکلات د افغانانو وینم موږ د افغانانو د ځوانانو د پیغلې چې هلته پیغلې کېږي هغې مشکلات وینم چې ما ته راځي شفاخانې ته دا ټول شیان دوه پوهېږي زما خور پوهېږي په دې شیانو باندې نو په دې طرح باید هېڅ چورت خراب نه شي دا چې زما پخوانی میرمن چې عیسوۍ وه هغه ځي افغانستان ته کار کوي په حجاب کې نو ولې به افغانه نه ځي هلته زما لور چې هلته ځي ولده او نسایي ډاکټر په صفت به کار کوي ولې به افغانه نه ځي نو کومه افغان چې نه ځي نو دا به هېڅکله د افغانیت او د افغان کلتور سره به هېڅ هغه نه لري وینه به پکې نه وي دا به هغه خلک وي نو دې خورکۍ نه ډېر زیات خوشحاله شوم خدای دې وکړي چې نور خورګانو ته ووایي دلته راشي موږ هر وخت ورته پورته ځواب ورته وایو هر مشکل چې موږ ورسره حل کولی شو مننه قدرمن الله پاک مو عزت وکړه انجینر صاحب محترم که څه افغان مبارز صاحب مهرباني وکړه خدای دې وکړي چې انټرنیټ ستونزه دې نه وي افغان مبارز که دې موږ غږ اوري سلام هر وخت مشکلات لري افغان مبارز السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما غږ شته هو غږ دې شته مهرباني جنرال صاحب ته انجینر صاحب ته شاهین ورور نظر دیکھو جنرال صاحب نظر دیکھو غږ مو نشته افغان مبارز صاحب د انټرنیټ ستونزه مو ده انجینر صاحب مهرباني وکړه جنرال صاحب الله دې وکړي چې تاسو ټول خوشحاله اوسئ الله پاک د سټوډیو د منګه د افغانستان د اسلامي امارت کامیابی قدم څنګه د ملي ټي وي کې راځي دا پروګرام دی او سر جنرال پکې ناست او نور موږ هغه څوک چې هغوی زنانه خاصه طبقه
هغوی ته موږ دا زیری ورکوو چې د مجاهدینو په راتګ سره د اسلامي امارت په راتګ سره به د تاسې عزت زیاتېږي. تاسو مخکې ویډیو وکتله چې څه حالت و، کتلی نه سو، ژړا راځي. نو انشاءالله چې خوشحالي به افغانستان ته راځي، دا ژړاګانې به ورکېږي، دا ظلمونه به ورکېږي، دا مفسدان به ورکېږي، دا کمونستان به ورکېږي. انشاءالله افغانستان کې به هغه څوک ژوند کوي چې هغه حقیقي افغانان د افغانستان سره مینه وي. انشاءالله چې ټولو ته به د کار زمینه مساعده کېږي. انشاءالله چې ټول به نور اروپا ته نه ځي، افغانان به انشاءالله په خپل ملک کې خپله مزدوري او خپل زندگی کوي، په خپل ملک کې به ښه خوشحاله وي انشاءالله. نو ستر جنرال صاحب زه پوهېږم چې وخت مې چټي کم ده، که څوک ورونه خبرې کوي خبرې دې وکړي، که نه نو بیا تاسې خپل آخري بلبل غوندې وشرنګېږه چې موږ ته ډېر خوند راکړي. ټول خلک انتظار وشرنګېږي. جنرال صاحب یوه پوښتنه زه هم لرم بیا. مهرباني وکړه. مالې جنرال صاحب دغه د بندیانو د 2,000 مسله چې روانه ده، دا به له خیره سره څه رقمي داسې اطمیناني قصه ده او که څنګه چل ده؟ نو خو د طالبانو خو هره خبره د کاڼي کرښه وي. 15,000 بندیان یې درته ویلي وو، 6,000 یې راخوشې کړل. دا 2,000 نه چې دا ټول بندیان به راخوشې کېږي، غیر له هغه نه چې جنایي جرمونه یې کړي دي، قتلونو کې متهم دي، هغه به نه، نور به ټول سیاسي بندیان راخوشې کېږي. دا جز د مذاکراتو د مخکې له دې چې دوی اوربند ته ځي بندیان به خوشې کېږي. نور کوم غوښتنې چې طالبان دي هغه به ټول منل کېږي، ځکه طالب د ځواک او د یو قوت په څېر باندې راځي. دا نشي کېدلی چې بندیان د بندیخانه کې پروت دي او طالب د په کابل وي. نو انشاءالله سعید جنرال صاحب داسې مې ویلې زه خپله بندي وم په چل کې، بیا زه د یو څه وخته کېږي سره خلاص وم، بیا دلته راغلی یم. نو په هغه ځای کې داسې بندیان ول لکه د طالب په نوم یې راوستي ول، یا د ګیرې په سر راوستي وو، یا یې پوه شولې بس ورور طالب راوستي وو، یا یې داسې یو کلیوال وو، یا یې بس خالي خپل ډپ یې برابر کړی وو. بیا هغه خلک چې دي غټ قیدونه یې واخیستل او بې سرنوشته هلته پراته دي، لکه تر اوسه پورې هغه پراته دي، د هغو به څنګه حساب کېږي؟ خوشي بندیان سیاسي بندیان ما درته ختمه کړله چې ټول به راخوشي کېږي. تاسو چې راخوشي شولئ د چا دا یقین نه و چې 15,000 طالب بندیان د مذاکراتو د امریکانو سره د مذاکراتو لومړۍ کامیابي دا وه چې 15,000 هغه بندیان راخوشي شول چې قیدونه یې تر 20 کالو اخوا وو، اعدامیان پکې راخوشي شول. نو انشاءالله العزیز زندانونه به ماتېږي او موږ ټول ته موږ او تاسو به یو په شریعت روښانه افغانستان لرو. نو خپلې خبرې ختموو علي په دغه څو اشعارو باندې چې خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره، خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره، ای د تورو خاورو لاندې قلندره، سر راپورته که ملا محمد عمره، سر راپورته که په مونږ د ازادۍ ختلی لمر دی، خپل مو کلی خپل جومات خپل مو منبر دی او تکبیر د تور پټکي ملا برادر دی. د افغانستان د اسلامي امارت سرښندونکو مجاهدینو او غازیانو ستاسو مرالبایللو دښمنانو نور جګړه ییز قدرت له لاسه ورکړی او ډېر زر ده چې انشاءالله په ټول هیواد کې اسلامي نظام نافذ او د مؤمنو هیوادوالو ارمان پوره شي. ځیرک اوسئ، خپل صفونه منظم کړئ چې د شر و فساد د امریکایي غلامانو د بلیک واټر د مزدورانو اخرنۍ کوډلې او بیسونه له خاورو سره خاورې کړو. بپیش ای اردوی سربکف امارت اسلامی افغانستان، دشمنان دین و وطن را تعقیب کنید، نگذارید تا بار دیگر این ملت مؤمن و مجاهد را با بدبختی های غم انگیز روبرو سازند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.